جی د ژغ قدرمنې دا ټیم میږ د جاوید سلطان کیب مخته چې میږ د نور کالونی بلی هغه مخته میږ نوستی توستپاته دو چې په دغه جاوید سلطان کیمپ یا د نور کالونی کې د نن آی جی اف سی کښینی نن دلته د میږ چې څومره د کاروبار سره تعلق لرین کای خلک دی هغه کا د انګور اډې په لرم د کاروبار کول یا د ونه په بازور کې کاروبار کول یا د میوه ولدي یا د سبزی ولدي د منډي ولدي د کندورون دی دا ټول دلته غلي دی د دلته احتجاج کړای دی د جاوید سلطان کې مخته دی نوستی نو د میږ چې کوم ټریډ یونین دی د چې کوم جنرال سیکریټری دی شیرنواز هغه د مسرنوسی شیرنواز لکه د کاروباري خو چې کوم مسلې وي د یغه خو هغه تعلق چې کوم دی هغه د انتظامیه سره وي یا د بیار سره یا د کسټم سره وي د انګور اډې ولې نو توز دلته د جاوید سلطان کې ترغلی توز د ای جی اف سی د افیس د دفتر مخته احتجاج کړای دی مقصد هم څه دی آیا د توس په د کاروبار کې په د بزنس کې رکاوټ ای جی اف سی دی خبره ده است الله خان اور ډېره مهرباني چې توس میستانه خپل ټیم راسکو الله خان زه مختصر دا خبره ته کو چې تیر کول چې کی میږ ټیکس مسولات وی هغه میږ 55 کروڑ وی دا اوس د اگست میاشتې دا اوس چې میږ دی په انپورټ په ایکسپورټ کې او دا اوس چې میږ کیم دی دا 5 کروڑ تر ورسېدل نو ته خپل سوچ وکړه چې د 5 کروڑ تر ورسېدل نو دا کاروبار خراب شوی دی انتهایی متاثر شوی دی په دا سلسله کې میږ د ایسی سره حمله وشولي یغه چې مو سره د اختیارات نشته بیا کمانډنټ ته ورغلی کمانډنټ ویل چې مو سره د اختیارات نشته بیا میږ پوس لوللی د 24 بریګیډ چې کیم دی بریګیډ یغ سره حمله وشولي هغه میږ ته ویل چې زه د توس په سلسله کې د توس چې کیم رکاوټینه دي په دا کو زه د اعلی حکام سره خبره وکړه خو یا هم پانا بعد بیا میږ دلته چې کیم کرنل دی د یغ سره حمله وشولي زمور کرنل دی یا همیشه دویرزه یک اندهانی راسکلا چونکه میجو نن یو هفته شي چې جی ډیم باندې کړی دي او د می سره هیڅ څوک مذاکرات ته تیار نه دي چې آیا تاسو ته څه مشکلات دي او د میش کاروبار ختم کول ته روغای مطلب تاسو په انګور اډې ګیټ بند کړی دی انګور اډې ګیټ مکمل بند دی بالکل د چې کیم ټیکس ولا یونټ ته هغه میش بند کړی دو میش یک یو گاډي هان د افغانستان نه انپورټ هانه کی نه ایکسپورټ هانه کی نو نن میش جاوید سلطان کیم ترغلی چې می سره اعلی حکام ملاو شي د میش قیمت د وزن ولا سلسله دو او د ټیکس ولا کی سادو می سره په دا باندې د څه وادر سره کړی چې اوله میش کسٹم رواز د ته و چې تو سره میش په کسٹم کې چوټ تر کوي او میش روډینا چې دی انتهایی زیات خراب دي نه د بجلی سوالاشته نه د نت سوالاشته نه میش په ټرمینل کې پوسټ اکشنولې غاشته او دا خو پرېږده د هیڅ سہولتونه نه هونه کې برابر دي لکه تو چې کیما خبره وکړه چې ای سی توس کمانډنټ ته ولاړل کارنل ته بالکل کمانډنټ ته میش ورغلی کمانډنټ و چې زه د 24 بریګیډ چې کیم دا یو سره توس ته ټایم وخلا خو یو ټایم ورته ونه خاص میش خود به خود خپل ورغلی بای پاس یکړی بای پاس جی د ژغ قدرمنې دیوا خبره د میش د اسسټنټ کمشنر د پورا ډیره د شرم ولادو چې د کاروباري خلک چې کیم دی کمانډنټ ته ورلږي نو ای سی صاحب ته داس وکا چې د کرسی خالی کا د توپ کرسی باندې میشته کمانډنټ کارنیل یا میجر کښناوه نو ته دغه خپل کرسی دغه کیم روپ دی چې دای کیم کادر چې دای دا ویلو ته ویل خروپوي نو د مو سره د فریش فروټ چې کیم ایکسپورټ امپورټ یونین دی د یغه ها جنرال سیکریټری د موسره عمر شاکوټی نوستای عمر لکه تیر د ویل چې بدا تیر کول چې کیم 2000 کې اگست کې میږ 55 کروڑ ټیکس په یوه میاشت کې د ملک ته جمع کړای و نو د دوره دا ټیکس روغای 5 کروڑ ته نو دا خو ورته یی چې پرونکای خپل افشا په خپل تبری باندې وای نو دا څوکتی چې دغه علاقې ته نقصان ورکوي د مو کاروباریون ته نقصان ورکوي د ملک ته نقصان ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه الله خان صاحب چې میشتم ټیم ویستو لکه تو چې کیم سول وکړه د 13 اگست ول 55 کروڑ یا 5 کروڑ ته چې 22 اگست غلای دی زه په واضح الفاظ کې دا ویا چې اف بی آر چې کیما مکمادو ادارادو دغه يرغمل دی چې دا د چا د لوسا دی د آرمی د لوسا او د ادارې د لوسا دی توس په دا وجه نن رغلی میږ دغه کسټم چې کیم دی اف بی آر دا 100% يرغمل دی لکه په کنټا باندې چې اف سی ولا کیما په بلټی کې په بیک سایډ باندې وزن ورته ولی کی چې دغه وزن وکي ان نه د دې د دمره واس نشته چې 50 کیلو یا 1 کیلو یا 60 کیلو وزن د کم کو
چې کوم څه ورته ولیکي یعنې خپل وزن چې کوم دی که نه فرض کا 30 ټن ګاډی دی ورته ولیکي چې دا کې 30 ټن دي 35 ټن دي لکه هغه تعصب د وجې نه د میش سره د ضد د وجې نه چې د دی د کوم ضد دی یا تر ضد وکنه دغه د وجې نه کاروبار چې کوم دی د صفر تر وصلی دی د وزیرستان کاروبار د 2-3 میاشتې نه چې دکانونه خړ سپره دي ګودامونه و منډیي لکه تر زیوتای چې کومي په هغه باندې ومیږه څه نه څه سترګې پټولی لکه جار چې کوم و دی 2 کسون ګاډي ته ور وخېژول چې توسه به دا کې جار وایي چې به دا کو د انګیر غوندې آیټم وي مطلب مڼه وه دغسې فرش فروټ له نور شی نه چې هغه مکمل نیم تباه کړل هغه باندې مې سترګې پټه کړې وې خو اوس خو داس وشول چې دی د میږ ایکسپورټ انپورټ مکمل طور باندې قبضه کړی هدی او بند کړی هدی په دا وجه باندې چې ټیکس د دی پلوس کې دی لکه میږ دا یی چې ټیکس د بیار سره دی چې هغه میږ باندې بای چې هر څومره ټیکس وي میږ خو دغه نه سرغړونه نه کړي دو او نه کی تو مقصد دا دی چې دا پوس چې کیمې ریپی جوړیږي مطلب دا د دی په خوښه باندې دی چې دی ورته وایي چې مطلب یو کروڑ یو ساک یو لایک یو ساک لکه بالکل له پیسو اف بی آر ته درېمي که نه پیسو جمع کیږي په هغه کې شک نشته خو د دی د کیسه دا دو چې مین مطلب د دی دا دی چې د میږ اقتصاد کمزوري اول دی بل څه نشته ډیره مهرباني ډیره شکریه جی د ژغ قدرمنې دا جی سی یا زیډ ان سی کلونی چې میږ ورته یایي جاوید سلطان کمپ ورته وایي زړی نور کلونی ورته یایي په دا کې د ننه یو کارنل نوستی چې د یغ نوم کرنل پراجیکټ دی دا دی چې کومه خبره وکړه چې ایسی میش کمانډنټ ته ولېږلي نو دا ډېره د افسوس خبره ده ځکه خو د میش چې څومره ډیولپمنټ چارې دي دا یلته نه تقسیمیږي دا کومه چبوتره کې چې میش نوستي دا ته هغه د دی خپل خوښ کړی خلک دلته ورته رسي بیا دا خلک ته ولته سکیمونه ورکوي نور خپل ښه پوهېږي چې کوم خلک ته د سکیمونه ورکوي د میش علاقه کې چې څومره ډیولپمنټ چارې وي هغه خو 90% چې کومې دي دی نغدې جیب ته اچولې ریپۍ یوړلې نو ویس چارې څه سره ارقامې شولې ویس د انګوره ډیګټ لکه دی درته وویل دا ټایم لا تړلی د ویس دلته پوس غلا شری کړي د ویس دا پوس چې کوم کسټم دی دا یرغمل کړی دی او مطلب دغه نه پرېږدي د مو لکه پری پلان د مو د کاروبارو خروپوي لکه څرنګه چې مو تسکولینا بی ایچ یوز مختلف شیان کړي دي خو دغه پورې نه دیر کړي چې هغه کې مو بچی ته سبق وایي یا په بی ایچ یو کې مو ته سہولت ملاوي شي هغه کې یو کاس وتلی دی چې دا تنخیط په وخله دا یود ولا کاری پي د ورچنه کوم ته چووځي سام لوډای دروغځان زون ورته جوړاوه سام دروغ ورته چې دا کوم چې کیم د دغه سترګې همیشه د غرنګ پټي وي دغه دماغ په دغه رنګ پټ وي نو داغه نن مې در جواد ک دا د کرنل پروجیکټ دلته دفتر دی د میږ علاقه چې تبشوي دو د دغزوینه تبشوي دو اے کے وزیر ژغ نیوز جاوید سلطان کیمپ ونه